له د باندې دا ځای د یوه زندان غوندې ښکاري چې د ماشومانو د لوبې میدان هم لري. په دې ځای کې د چک حکومت چارواکي پناه غوښتونکي ساتي چې له ځینو هغو سره کورنۍ هم شته. دوی چک ته تر اوښتو وروسته نیول سوي. په دوی کې ډیری جرمني ته پر لار وه. د نورو چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم د دې مرکز وضعیت غندلی دی. دوی وایي موږ مجرمان ګڼل کیږو ځکه چې د دوی هیواد ته په غیر قانوني ډول راوښتي یو. موږ له افغانستانه چې تر دې ځای راغلي یو له 10 هیوادونو تیر سوي یو. هیڅ چا زندان ته نه یو اچولي. دوی ولې زندان ته اچولي یو؟ د دوبي پر مهال دلته شاوخوا 200 کسان ساتل کېدل. هغه وخت ګرمي هم وه. دلته د ګڼه ګوڼې له کبله اعتراضونه هم سوي. ډیپلوماتان دې ځای ته د ننوتلو هڅه کوي. اوس دلته د ډیره کسانو شمېر 70 ته راټیټ سوی. د چک جمهوریت چارواکو دلته د اروپایي ټولنې سفیرانو او خبریالانو ته د ورتګ اجازه ورکړه. تاسو ولې د جولای د 11 تصویرونه خپروي؟ هغه وخت چې دلته اعتصاب سوی و حالات داسې نه و لکه اوس چې دي. ځکه موږ هڅه وکړه دلته راشو چې هغوی دننه پرې نه ښودو. موږ هیڅ کله داسې اورېدلې نه دي. زه کوچنیان په چکر باسم. تاسو په خپل راپور کې دې ته اشاره نه ده کړې. یو سړی نیول سوي وسایل پر میز ږدي او وایي دا یې په دې مرکز کې نیولي او ضبط کړي دي. موږ دلته په ډیر بحراني وضعیت کې هم کار کوو. خو یو څوک راځي او ستونی دې غواړي پرې کړي. په داسې حالت کې به تاسو څه کوئ؟ دلته وضعیت ډیر بل ډول دی. د دغو پناه غوښتونکو ټلیفونونه ورڅخه اخیستل سوي. له دوی دلته د اوسېدو په خاطر د دوی پیسې هم اخیستل کیږي. دی وایي زما ماشومان دلته لوبه کوي. سړی باید دلته په میاشتو میاشتو پاتې سي. زه له خپلې کورنۍ سره دلته یم. ماشومان مې سخت ځپل سوي او خوابدي دي. دا ځای د ماشومانو لپاره مناسب نه دی. بهر ډیپلوماتان خبرې کوي او له خلکو سره عکسونه اخلي. دلته ځینې نوې ودانۍ او د ماشومانو د لوبې نوي وسایل شته. دغه افغان سړي په دې ځای کې د جرمني سفیر ته وویل چې د ماشومانو لپاره د لوبو دغه میدان د دوی تر کتنې یوه اونۍ مخکې جوړ سو. د چک جمهوریت چارواکي وایي چې دوی په دې ودانۍ کې یو اوږدمهاله پروګرام په پام کې لري چې پر دې ودانۍ به پانګونه کوي. ځکه نو په دې ځای کې له میشتو خلکو پیسې اخلي. که چیرې په دې ځای کې میشت خلک پیسې ولري باید مصارف ورکړي. که دوی پیسې ونه لري اړ نه دي چې لګښتونه پرې کړي. دوی دلته د چک جمهوریت په مصارفو شپې تیروي. دوی ته د ورځې $10 چې 240 کرونه کیږي دا ستوګنې لپاره ورکول کیږي. خواړه او نور شیان هم ورته برابر سوي دي. سفیران له کډوالو سره خبرې کوي. سفیران له معانیو او خوندونو هاخوا له پناه غوښتونکو سره تر خبرو وروسته له دې ځایه ولاړل. په دې ودانۍ کې یو وخت د پخواني شوروي اتحاد پوځي مرکزونه وه.